دا اصل کې مونږ چې هغه یو ټکي وایو که نه تراړې، نو دا هغه تراړې دي. مونږ چې وایو دا ګیر چاپېره د خټکو غرونه دي او دا د خوشحال خان خټک علاقه ده، دا واله علاقه ده. زما مراد زما مطلب په دې وخت کې دا نه دی چې زه تاسو ته د خټکو غرونه وښیم هغه درته په ګوته کړم یا د خوشحال خان خټک د علاقه درته. زما اصل مراد دا دی، دا مکمل شاه صاحب ته دا وګوره، دا ځمکه د ځمکې ته وګوره، دا اصل کې مونږ چې هغه یو ټکي وایو که نه تراړې، نو دا هغه تراړې دي. مونږ چې وایو لکه د پلاني شونډې تراړې شوې، زیات تر د شونډو سر راځي، نو هغه دا ته وګوره، دا ټوله دا یعنې هغه تراړې دې ته وایي. او اصل کې بنیادي چې دا ټکي کله رازېږېدلی دی که نه، نو دا د دې نه رازېږېدلی دی، تراړې دې ته وایي. تراړې کله چې باران وشي یا په یو خورین ځای باندې اوبه راشي او په هغې کې بیا په هغې باندې بیا وروستو نور ولګي، هغه اوبه ولاړې وچې شي او بیا پرې وروستو نور ولګي او هغه بیا دغسې ځای په ځای هغه خاوره ماته شي، هغه ځمکه ماته ښکاري. نو دا وګوره، دا مکمل شاه صاحب دا ګوره، نو دې ته اصل کې هغه تراړې دې ته وایي. نو دا ټکي چې کومو کسانو ته پته نه وه، تراړې ټکي به یې اورېدلي خو په بنیادي توګه به یې نه لیدلي، نو هغه تراړې دې ته وایي کله چې ځمکه په داسې حالت شي. خو بیا د شونډو دپاره خلک زیات تر زمونږ په علاقه استعمالوي، او لکه د پلاني شونډې تراړې شوي دي که نه، نو هغه تراړې دی. نو د دې ټکي دا وضاحت مې د دې دپاره کوو چې چاته دا معلومات نه وي. دا وګوره مکمل شاه صاحب، چاته چې دا معلومات نه وي نو چې هغې ته دا پته ولګي چې په لمده ځمکه چې کله نور ولګي او هغه جدا شي، نو دې ته بیا تراړې وایي. نو دا ټکي په لحاظ کې وساتئ چاته چې د دې پته نه وه. مننه.